السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله به یاست. په دې ویډیو کې د موبایل د ګوشکو باره کې څو مهم معلومات درسره شریکوم. د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ د ګنټۍ نښان هم درته راځي، په هغه هم کلیک وکړئ او په آل آپشن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي او ویډیو درسره لایک هم کړئ. نو راځو تر ویډیو پورې. که چیرې تاسو موبایل لرئ نو ګوشکې به هم خامخا استعمالوئ. نو له تاسو سره زه نن د ګوشکو باره کې څو مهم معلومات شریکوم. تاسو چې کومې ګوشکې هم کاروئ نو د هغو په څوکه یا پین کې 2 یا 3 خطونه موجود وي. که چیرې تاسو د ګوشکو په څوکه کې 2 خطونه موجود وي نو تاسو د ګوشکې یوازې د سپیکر په ډول کارولی شئ، یعنې یوازې پرې د موبایل موزیک یا نور څه اورېدلی شئ او د چا سره پرې د موبایل په زنګ نشئ غږېدلی. او که چیرې ګوشکې څوکې مې 3 خطونه ولري نو بیا پرې دواړه کارونه کولی شئ، یعنې هم پرې موزیک او نور څه اورېدلی شئ او هم پرې موبایل باندې له چا سره خبرې کولی شئ. او بل خپلې خرابې ګوشکې مو د خپل موبایل په مرسته جوړې کړئ. زیاتره وخت داسې کیږي چې زموږ یوه ګوشکه کار کوي او بله یې کار نه کوي، نو موږ وایو چې ګوشکې مو خرابې شوې دي نو موږ نورې اخلو. نن یې درته طریقه ښیم چې څنګه کولی شو خپلې ګوشکې د موبایل په مرسته جوړې یا خرابې کړو. نو د دې لپاره لومړی راځو د موبایل سیټینګ ته او لاندې راځو اکسیسبیلیټي ته او دلته د فلم باندې کلیک کوو. نو اوس که موږ چیرې دغسې ښي خواته کش کړو نو اوس به یوازې د موبایل په ښي ګوشک کې اواز راوځي او په چپه ګوشک کې به اواز نه راوځي. همدارنګه که چیرې دغسې چپ خواته کش کړو نو اوس به یوازې په چپه ګوشک کې اواز راوځي او په ښي ګوشک کې به اواز نه راوځي. زیاتره وخت د موبایل دغه سیټینګ ګډوډ کېږي او یو ګوشکه یې کار کوي او بله یې کار نه کوي. نو دغو چې ته راسئ او دا یې په منځ باندې ودروئ نو د موبایل دواړه ګوشکې به مو کار وکړي. او بل په یو وخت کې د موبایل په ښي او چپو ګوشکو کې مختلف موزیک چلول. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په یو وخت کې یو موزیک په خپلو ګوشکو کې اورېدلی شو. نو نن زه تاسو سره یو اپلیکیشن شریکوم چې د هغو په مرسته موږ کولی شو چې په یو وخت کې په ښي او چپو ګوشکو کې مختلف موزیک واورو. نو د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو د ډسکرپشن لارې په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو د څنګه کله چې دا ډاونلوډ کړو نو اوس دغه پورته هغسې دغه د ښي ګوشکې ده. د دې موزیک غږ به موږ ته په ښي ګوشکې کې راوځي او دا لاندې چې کوم موزیک موږ چلان کړو د دې موزیک غږ به موږ ته په چپه ګوشکې کې راوځي. نو اوس دلته موږ یو موزیک ورچوو د پورته ده، دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به دلته کلیک وکړئ. دلته موږ دا موزیک ورته انتخابوو. نو په دې کې اوس دغه موزیک چلان شو، دا د ښي ګوشکې موزیک شو. اوس دلته چپې ګوشکې ته مو یو موزیک ورچوو. چپ ګوشک ته مو دغه موزیک ورچوو. نو اوس په چپه ګوشک کې موزیک چلان شو. د ښي ګوشک کې ځان ته موزیک شو او د چپه ګوشک کې ځان ته موزیک شو. اوس موږ دواړه پلی کوو. نو دوستانو که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ او که مې چینل اوس هم نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا تر نورو ویډیوګانو پورې د خدای په امان الله مې مل.